زما هیواد زما عزت دی، څوک چې خیانت ورسره کړي تباه دې شي نه. او وطنه سل ځلې دې جار شم، وطنه سل ځلې دې جار شم، ته نور ښه کېږې تا به خدای را جوړوي نه. او پلار مې ایمان مور مې وطن ده، پلار مې ایمان مور مې وطن ده. زه هم مین په څلور واړو په څلور مذهبه یمه، او افغانستان که مې را جوړ شو بیا به حساب د هر چا ځان له ورکوم. یو غزل ته راځم چې ای ظالمه ای غداره خدای دې وران که، ای ظالمه ای غداره خدای دې وران که، د باطل په لار روانه خدای دې وران که. چې مظلوم ولس دې بیا په غم اخته کړو، چې مظلوم ولس دې بیا په غم اخته کړو، د غلام هیواد واکداره خدای دې وران که. او د پښتون بچی په وینه کاروبار کړي، و د وینو دکانداره خدای دې وران که. او د دې هر څه به حساب در څخه اخلم، د کلونو مې قرضداره خدای دې وران که. پوهنتون شفاخانه ماشومان وژنې، پوهنتون شفاخانه ماشومان وژنې، د خنزیر غوښې مرداره خدای دې وران که. او ته په کوم دلیل فتوا ورکوې شیخه، سترګې نه لرې بیکاره خدای دې وران که. او چې وطن مې بیا یو لوی افغانستان شي، خالدو به شم قلاره خدای دې وران که. یو غزل بل وایم چې یو وخت چې رتبه او مرتبه هم د قاتل وه، یو وخت چې رتبه او مرتبه هم د قاتل وه، یو وخت چې حکومت او زمانه هم د قاتل وه. د ورځې به یې چغې د بشر کړلې خو نه، په شپه کې چې به راغله تیاره هم د قاتل وه. او یو وخت کې به زمونږ مارشالان داسې کسان وو، 4 کاله به یې زده کړه وه، پرده هم د قاتل وه. تعصب بې اتفاقي او د زبان طرف خبرې، تعصب بې اتفاقي او د زبان طرف خبرې، تذکره کې د افغان فنوم لانجه هم د قاتل وه. او د وخت په ولسمشر باندې هر خوانه غپا وه، د وخت په ولسمشر باندې هر خوانه غپا وه، د ارګ د بندولو اراده هم د قاتل وه. او یو وخت دی چې دا ټول اوس د وطن نه تښتېدلي، یو وخت دی چې دا ټول اوس د وطن نه تښتېدلي، یو وخت چې د سپین بیرغ قصه هم د قاتل وه. او خالده مسلمان یې و خپل منځ کې اخته کړي، زمونږ ورور وژنه او پیسه هم د قاتل وه. ډېره مننه، خیر اوسه.